چې په خیر راغلی ښه راغلی والله شکر دی ښه راغلم هسه چې ښه یې بکساس پوه شوې دا لکه کېدای شي دا ولې نه چغې وته وکړه چې د کنځه وته وکړو ته موږ دا کوه ورته تیز وته وچو اوهو ورته لیونه دا ډېر هوښیار ده هم خدای دا ډېر هوښیار ده ورته لیونه تور وته کورته وچو جنید وچو اوهو دا ډېر هوښیار ده خدای دا ډېر ښه غږېږي ورته شو ورته ناولې دا ما ډېر چلاکه کړي دي کورته جنه ډېر تکړه دي سوکه مې ووایه جنید یو سوکي ووایه دا کوره دا چې ووایه یو سوکي دا ماما یو سوک ووایه سوکي ووایه سب دې دا ډېر خیال ده ووایه پلغته مې نیوه زوی پلغته ووایه دا پلغته ووایه الله دا ډېر هوښیار دي دا خدای دې هوښیار دي پوه شوې अच्छा वाना دا ولې زاړي دغه چاکلیټ تا وخوړ ځکه زاړی چاکلیټ یې ده وکړه هغه تا وخوړ ځکه زاړي ته ښه هغه پروا نه کړي هغه لیوه وخوړ داسې وایي لکه لیوه سې وخوړ هغه لیوه وخوړ ښه مه ګوره ښه هغه ګوړه وخوړ هغه لیوه وخوړ ماما ته سوک ورکړه سوک ورکړه ډېر تکړه ده دا چشکې په سپېکه وړۍ دې پې کړو زه به ورته یوه کیسه وکړم یو کس د چرګې پوښتنه وکړه ورته ویلې چې ته ولې هګۍ اچوې ښه پوهېږې چې انسان یې نه خوري تا ته هېڅ پیدا نه کوي خو چرګې ورته وویل نشته سوچ کې تلی چرګې څه ورته وویل هېڅ ته خدای دې خوار نه کړه چرګې خبره کولی شي په مجلس کې غټې خبرې کوي چرګو خبرې ته ناست وي ډېر ویښار یې ماما ته چای ورشینه ولې سوځولو څنګه ماشومان دي لږ بیا پورته ډېر خدای دې انصاف روزي کړی ستا په داسې ماشومان دې ورکړي ډېر ښه کار زده کوې کله ورته شی پرېږدي کله ورته کنځه وکړه دی تا کړله ولې ماشومان داسې بېلارې مخته کوې اخلاق ورته وښیه تربیت ورته وښیه د غلط تربیت مه ورکړه داسې ښایسته ماشومان دي دې غلطه مخته کوې ولا فیصله خبره خو په یو باندې خام ده ولا جنیده نور ماما ته کنځا ما کوه ماما ته ستړي مه سور آفرین اینې د وته سلام علیکم سلام داسې خوږې خبرې وته څنګه وته حاجي صاحب څنګه